الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا رسول صلى الله عليه وسلم په دې مبارک سیرت کې دا زمونږه 15م درس یا 15م بیان دی. الله سبحانه وتعالى د دې سیرت بیانولو او دا اوریدو د لاسه الله مونږ وبخي. الله سبحانه وتعالى دې مونږ له توفیق راکړي دا د چا سیرت چې بیانو چې د بل روان شو. الله سبحانه وتعالى سره زمونږ حشر د قیامت پورې وکړي. مونږ اخرنی خبره د هجرت کوله چې څنګه هجرت ابتدا وشو او بعضو مسلمانانو هجرت کو او هغوی ته څنګه تکلیفونه ملاو شو. باغی کې د بعضو واقعات مونږ بیان کړیو، لکه صہیب رضی الله عنه، ابو سلمہ رضی الله عنه او دې نور. د دین مخکې چې موږ دا خبره بیان کو چې رسول صلی الله علیه وسلم څنګه د خپل کور نه ووتو، نو دا خبره یاد ساتي چې د دې هجرت د ابتدا نه دا خبره معلومیږي چې کوم سړی د الله طرف ته دعوت ورکوي، نو دی به دا نه وي چې زما په ځمکه کې څوک نه مني ځکه زه دعوت نه کومه، بلکې د داعی دپاره دا ټوله د الله ځمکه چې د دعوت میدان دی او دی به خپل دعوت جاری او ساری ساتي دا هغه وخت پورې چې کله د الله سره ملاقات وشي. او دعوت دا په یو ځای پورې خاص نه دی، نه د دین کار او نه عبادت دا په یو ځمکې سره تعلق نه ساتي، بلکې هر ځای کې په هر علاقه کې به د الله عبادت کې د الله بندگی به کې او دعوت کار به کې. نو رسول صلی الله علیه وسلم د مکې نه چې ووتو مدینې ته تلو د سیل دپاره نه تو یې سا دغه تنګ شوی په مکه کې، نو ځکه هغه مدینې ته تو نه هغه چې مدینې ته تو نو د الله د رضا دپاره تو او د هر څه چې صحابه کرامو پرېښودي دا ټول د الله د دین دپاره او د الله د رضا کولو دپاره یې پرېښودي، د دې دپاره نه چې د هغوی سا تنګ شوی دی یا ځان خوشحالۍ سیل کوي. نه، بله مسله دا چې داعی دپاره پکار دی چې د خپل دعوت دپاره داسې ځای وګوري چې هلته ورته امني، لکه څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم د مکې نه مدینې ته روان شو دې لپاره چې هلته لږ امن دی. او بله دا چې داعی له پکار ده چې داسې خلک د ځان سره ملګري کړي چې هغه د دوی ملګرتیا کوي د ده د دعوت مخې ته رسوي. بعض وایي موږ په الله باندې توکل کړی دی او بس نه، امام المتوکلین هغه رسول صلی الله علیه وسلم مدینې والا پسې چې هغه ځي دې دپاره ځي چې د مدینې والا مرسته وکړي. نو داعی له پکار چې ملګری ډیر کی، دا نه چې ملګری کم کی. کوشش او مهنت به دا کوي چې ملګری بیا په ملګرو کې خصوصا غټ خلک ملګری کول، زور والا، حکومت والا چې دغوی په لاس کې زوري، دغوی واسطې، دغوی مخوريز خلک، خاندانی خلک، داسې خلک ملګری کول. کمزوري کې ته ځان سره ډېرو ملګري کې خو هغه ستا هغه شه مرسته نشي کولی، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم مدینې والا غوره کړو، ځکه چې دا زورور خلک مخوریز خلک وو، جنګونو کې تجربه وه، څنګه چې موږ سره مخکې تېر شو چې بیعت کې هغوی څه خبرې کړې هغه هلته موږ تفصیل بیان کړو. دا خبره خو ما تېر شوي درس کې تاسو ټولو ته بیان کړې وه چې د مسلمان سره قیمتي شی هغه د دین او عقیده ده. د هغې د حفاظت دپاره د مسلمانان خپل ملک هم پرېږدي، د ملک، علاقه، مور پلار، خاندان، قوم، جبه، د دې هر څه نه زیات موږ ته زموږ ګران دین چې دغه موږ ته ګران دی. موږ د الله سره محبت د دې ټولو سره د محبت نه زیات کوو، بیا د پیغمبر سره محبت نو د دې هر څه نه زیات دی. ملک او علاقه او جبه، پښتو او خاندان او نسب در دین په مخ کې نشي ټینګېږي.
نو دا یو څو اهمې نقطې ما تاسو ته بیان کړي او ان شاء الله هغه چې کله د هجرت واقعه زه پوره کوم د هجرت په واقعه کې عبرتونه هغه بالته ان شاء الله به چې کوم باقي درسونه مخې ته راشي هلته به بیانوو عبرتونه. ما دا خبره تاسو ته بیان کړې وه چې په دارالندوه کې مشرکین را جمع شو، دا د هغوی برلمانو یا پارلمنټو، او په هغې کې د 7 قبیلو مشران را جمع شو او د هغوی په منځ کې مشوره وشوه چې د دې سړي سره څه وکړو. نو چا دا مشوره ورکړه چې وبه یې تړو، جیل به یې کړو، مړ به شي. نو شیطان پکې هم ناسو چې زه د نجد علاقې نه راغلی یم، نو هغه نه دا رایې صحیح نه ده. چا پکې دا مشوره ورکړه چې د دې علاقې نه به یې وشړو، بیا چې څه کوي دي، هغه نه دا خبره هم صحیح نه ده. ابو جهل دا مشوره ورکړه چې ټول به شریکه گزار وکړو، سړی به مړ کړو. نو هغه چې دا خبره صحیح ده، نو ټول به پکې شریک شي. نو که سباله د دې پیغمبر خاندان ولا قوم ولا رپاسینو د چا نه به بدل اخلي. په دې باندې د دوی مشوره وشوه او دا قرارداد، ظالمانه قرارداد د دوی پر پارلیمنت کې دا پاس شو چې دې سی وکړو. نو جبرئیل علیه السلام راغی په رسول صلی الله علیه وسلم بس یو خبرې کو د دغه مشورې نه او خبرې کو د دغه قرارداد نه چې ګورستا مبارک قوم را جمع شوی دا وی. سبحان الله، دې پیغمبرانو سره اکثر یو شان کارونه کوي. کله چې موسی علیه السلام د لاس نه یو سړی مړ شو او بیا الله وی فاصبح في المدينه خائفا يترقب، نو بس به وخت تیرو په خار کې یریدو به چې فرعونیان خبر نشي د دینه. نوې بسوي الله یو سړی را روانو د خار د کوسر رامنډي والی سیوی یا موسی ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. مشران را جمع شوي دي ستا باره کې مشوره کوي چې دې مړ کوو. دغه شان دلته مشران را جمع شوي دي او مشوره دا کوي چې د پیغمبر به وجنو. الله سبحانه وتعالى خبر کو د جبرئیل علیه السلام په واسطه سره او الله تعالی اجازه تر کړې د هجرت توزه هجرت وک. دي چې کوم زموږ لپاره عبرت ته خو ان شاء الله د هجرت ته واقع بیان کوم، بیا به ذکر کوم. او دیوته موي چې ستیم بوزي دیوته ویل او دیوته وی چې نن د شپې به په هغه تلای باندې نه سملي په کوم باندې چې ته سملي نن شپه به تعال تشپه نه تیرې او باغ یو بل څوک سملي. او ما ته استاد خبره کړې و چې د دین مخ کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه تیارې کړو چرته ته مدینه ته رسول صلی الله علیه وسلم منک او دیوته وی کله اجازه راکې نو موته به یو ځای لاړ شو. ناغم په انتظار دي د رسول صلی الله علیه وسلم چې کله به رسول صلی الله علیه وسلم اجازه کې وضوبه. رسول صلی الله علیه وسلم د ماسپخین په ټیم کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور ته ورغی چې د غسر د هجرت د روانې دو دا وخت وټا کی او هغه خپل خبره ووري چې طریقه مونږ دي شي جوړه کړی ده. نو عائشه رضی الله عنها وی بينما نحن جلوس في بيت ابي بكر في نحر الظهيره، سخت ګرمي او د غرمې ټیم او موږ د خپل پلار په کور کې ناسو ابوبکر صدیق رضی الله. نو چا आवाज وکړ ابوبکر صدیق ته چې د رسول صلی الله علیه وسلم راغی په ځان صادره چولې پټ راغی فی ساعه لم یکن یاتینا فیها. خدای دې سی وخت چې رسول صلی الله علیه وسلم په دې وخت نه راغلی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه دوی چې فداء له ابي و امي، زما مور پلار دې باغ باندې قرباني. دا ټیم چې رسول صلی الله علیه وسلم راځي نو څنګه خبره وای ځکه نور کله خو ما سره دا ټیم ملاقات نه کوي. فجاء رسول الله صلی الله علیه وسلم فاستأذن رسول صلی الله علیه وسلم اجازه وغوښت. نو ابوبکر وته یا رسول الله دن راځي نه تر اوزه بهر ته.
رسول سمت ابو بکر صدیق ته یا رسول الله انما هم اهلك بابي انت یا رسول الله یا رسول الله بتا باندې زما پلر قربان مستقبل باندې ټول دلته پر دې به څوک نشته رسول الله سلام دن راغه او ابو بکر صدیق رضی الله عنه وی الله مل اجازه را کو دوته ابو بکر صدیق رضی الله عنه الصحبه بابي انت یا رسول الله یا رسول الله زما پلار دې بتا باندې قرباني هغه زما سره یوزم رسول الله نعم ته ما سره وزي عائشہ رضی الله عنها دغه وخت پورې ما ته پته نو چې د خوشحالي نم سره جاړي نه ابو بکر صدیق رضی الله عنه بجړاش او یا رسول الله زه تیار يم کله به وزو رسول الله د شپې به وزو زبر بشراشم د شپې به یوزي زو خدای نه مخ کې وته د ځان نه سکار نه کې هغه سید یا رسول الله یا رسول الله دو سورلې ما تیاری ساتلی رسول الله سیده هغه ساته سو میشتونه دله د سورلې ساتلی وی دوی له قیمتي واخه خوراک دا ورکو د تیاری کړي مال په دین باندې څنګه لګي د به زکه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا سیرت وتا سو وره ان شاء الله زی په زی د ټول نه مخکې شي هر ذکی مخکې شي په دین باندې خرچه په نیکانو خلکو باندې خرچه د دینداری د دین دی ګوره منګه هغه دین خوخي چې باغی کې په منګ باندې چې ته خرچه وشي دینداری کې د خبره ساته چې جسم هم لګي دی شي نو کله مال به لګي نو کله به جسم او مال دوانه لګي او دې کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه دوانه لګي ګوره مال بم لګي بدن بم لګي او کې دي چې دا بدن روغ مدینه ته مو نه رسي کې دي چې د خپل بچي وینني کې دي چې د خپل خزه وینني کې دي چې د مور پلار به وینني کې دي چې د مکې ته به د سره لانش ډيري خبرې دي اگر سه پرې خو د دین د پار الته د قریش کوم مشران دي ناغوي د ټول ورځ تیر کړه د شپې په انتظار کې دغه د اراده چې د شپې به حمله کوي یولس کسانی غوړه کړو چې دوی به حمله کوي او د زورور خلک دي نو باغو کې یو ابو جهل له هغه زبر سره په خپل یم الحكم ابن ابي العاص عقبه ابن ابي معيط النضر بن الحارث ومية بن خلف زمعاء بن الأسود ومي طعيمو أتم أبو لهب نهم أبي بن خلف لسم نبيه بن الحجاج ويولسم درور منبه بن الحجاج دا یولس کسان زورور کسان چې دوی گزاروم برابر کولی شي او زورور دي د خاندان نم نو سباله کې د رسول سم قوم والا تپوس کوي نو د دې قومونو سره د غوی د قوم د مقابله وس نشتی چې د ټول مقابله ته ودري کله چې شپه شو او تیار شو نو ټول د رسول سلام د کور دی دروازې ته بهر ناس او په دې انتظار کې دي چې کله دې ودشي موږ په حمله وکړو خم مضبوطه اراده او یقین چې موږ به دې مړ کوو تر دې چې ابو جهل پاسې د یولسو کسانو په دې منځ کې ودرېدو وی خاندل وان محمدا يزعم انكم ان تابعتموه على امره كنتم ملوك العرب والعجم وی تاسو په تشتی دې سوې چې کور کې دنه دی وی دی وی کې زما په لار روان شوې نو تاسو به د عرب او د عجم مشران شي وی خاندل او بیا به الله تاسو د مرګ نه بعد را پاسین فجعلت لكم جنان كجنان الاردن او بیا به مړ شي بیا به الله را پاسې او د جنتونو بل در کې لکه اردن علاقې چې کوم خسته جنتونه دي جنتونو بل در کې دي سره وخاندل بدوي ودم ویل دي که تاسو زمانہ خبره ونه منل نو علاله ولیکيږي با من به قتل کو بیا به الله را پاسې د مرګ نه بعد او بیا به الله تاسو ورته اچي دې سره خو خاندل ویدار د خبري نیمه شپه تیر شو دوی په انتظار کې ناس خو الله سبحانه وتعالى زور ور دې بخبل کار با
ذکر الله په سورۃ یوسف کې وایي والله غالب على امره الله زور دې خپل کار باندې چې الله سکینو یسوک بږي سني شي کول دلته دوی سوچ دا دی او د الله اراده بل ده متوسط ترشی درس کې آیت سورۃ الانفال او رولو چې الله سوي وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا او کله چې کافرانو راجمشي او مشورې کوله د رسول صلی الله علیه وسلم مبارک ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك چې یا دې وتړي یا به مړکی یا به د ملک نه وشړي رب العالمین وی ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين الله دیم چل جوړو مام چل جوړو دیم یو اراده او الله یو اراده سبحان الله قریش دا مشهران خپ انتظار ناس رسول سلام علی بن ابي طالب رضی الله आवाज کوي علی د خراشه هغه یا رسول الله قربان صح حکم د زما په دې ځوانه وته ودش هغه یا رسول الله ولي وکسان راغلي زما وجلونه که گزار کوي بتاوه کوي هغه ځوان لک هغه وړوکه لک قرباني چلیز دکې ها دینداري چلیز دکې مونږه 13 کالو په عمر کې 15 کالو په عمر کې 30 کالو په عمر کې دین پیژنو چې ستوي دین له قرباني ورکول له غټه خبره وی رسول الله بالکل هم دغه شان به کوم څنګه چې رسول سمته زماغه صادر په ځان باندې واچ غشین صادر د حضرموت د یمن راغلو قیمتي صادر رسول سم د شپې په ځان باندې داچ یغه صادر په ځان باندې واچ او دې ساتي چې الله به دې ساتي ایسوم ته نشي او دا وته چې ما سره د دې مشرکین امانات پراته دي هغه امانتونه به ورکي دسي امین انسان ته د بصیرت کېدل چې خلکو سره دښمنی د خو امانت وسره یې ګوري ستاره دین سره مو نه لګي ستاره الله سره زموږ نه لګي خدا پیسې کې به ورکي دسي امین انسان دسي شخصیت اوس د بعضو ملکونو کې انګريزانو کې وی چې تصویران به جوړو دغه به مقابله کوو ا پروګرام روان دی کړه چلے دی پروګرامونه هم د دې پروګرامونو د لاسه مسلمانان ډیریږي ان شاء الله کسو کې نه پیژني کنه د دې پروګرام نه بعد به سیرت ګوري بیا د دوی د دې تصویرانو جوړولو نه بعد به سیرت ګوري اول پیر چې کله ډنمارک کې کوم ځای تصویران جوړ شي وټه ځاخه باغ باندې شي خدای نه بعد اسلام ته څومره خلک نه نوتی تاسو دغه معلومات په انټرنیټ باندې وکړئ دنیا کې څنګه انټرویو ته څنګه وي د دې نه بعد زما سوچ راغی چې دا څوک دی چې د خلک پوری خان دي راشه تاریخ وګ تاریخ چې مولا نیمه ته نو رسوله بس مجبور شوم دې ته کلمه وایم کید لګی دی وسوک او سبد انسان قدر کم کی چې الله غته وي وانك لعلى خلق عظيم پیغمبر یقینا ستړي روچته اخلاق ته وي دوت الله وي خ دي قریش پروسس په څه خبرې نه دي کړي من شرط بیان کو کنه یو ځکه د ویلي چې د دروغجن دي یو ځکه د ویلي چې د دوکباز دي یو ځکه د ویلي چې د زناکار دي یو ځکه د ویلي چې د خیانتګر دی یو ځکه د ویلي چې د ظلم کوي یو ځکه نه دی ویلي دا ځکه چې دا باغ کې نو ناغوی به دغه کله به ویلې ونه دی کله به شاعر دی کله به کوډګر دی کله به څه کله به څه هغه خبرې به کولی چې الله په قران کې ذکر کړی وي دوی به خپل اختلاف ته خپل نه مانی خو به زد لاسه به کولی چې اوس د دې سړي مقابله څنګه وکړو نامانتونه د رسول سره پراته او هغه علي بن ابي طالب ته حواله کړو او کسان وته خو دا به ته خلکو لورک د علي رضی الله عنه فضیلت دي چې ثابت شو څومره اوچت انسان دی خدای خبره یاد ساتي د علي رضی الله عنه فضیلت زمون په سر سترګو دي
علي رضی الله عنه هغه انسان دی چې رسول صلی الله علیه وسلم عزتانه موتمانه علي رضی الله هغه انسان دی چې رسول صلی الله علیه وسلم اسلام مقام د سیدې لکه څنګه چې د هارون علیه السلام مقام او د موسی علیه السلام سره داغه انسان دی داغه انسان دی چې رسول صلی الله علیه وسلم د سره محبت کوي د ما سره محبت کوي او څوک د سره دښمنی کوي ما سره دښمنی کوي د هر څه باوجود د عثمان مقام ته د عمر مقام ته د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مقام ته نرسي دا خبره د ساتي وره شیعاګان او محبت کوي نو د علي بن ابي طالب سره یو دغه جوړ کړل ډرامه ده خو بیا هم کومه چې محبت کوي نو په محبت کې دومره غلو کړی د چې دوی نه اوچت کړي د پیغمبر نیم زیات نه اوچت کړي راشه ورو د الله نه الله درجه ته رسولای وې د قیامت پر ورځ الله دا وخت پورې جنت او جهنم فیصله نشي کولای چې سو پر علي اجازه نه ورکړي الله چې څه فیصله کوي اول وې درنه ته پوس کوي د لپاره چې پیغمبر درجه ته رسول نه د الله د درجه نه مړولې د محبت موږ نه منو اوس د دې د لاسه کې شیعاګان زموږ سره دښمنی کوي او موږ ته وځي تاسو بیا ادب تاسو دی کوي دا خدای غوي په نظم موږ بیا ادب یو خو نور الحمدلله ادب بسنګ کې د علي بن ابي طالب رضی الله عنه د زموږ نه زده کې چې څنګه ادب به کې علي بن ابي طالب رضی الله عنه ودغه شپه باندې الته سملاستو د رسول صلی الله علیه وسلم په تولای کې او دغه صادری په ځان باندې واچ رسول صلی الله علیه وسلم راوته د دې مشرکینو په منځ کې هغه تیر شو او په لاس کې یو موټه خاوره یا شګي دی راغستې او دای د غوی په دې سرونو باندې دي چې ودړو وره او غو په انتظار نه سو چې دی بروزي او دا آیت په دغه ټیم کې تلاوت کو وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون الله وی د دوی مخې ته موږ یو دیوال جوړ کو شاده دې موږ یو دیوال جوړ کو لاندې مې کړو نه هیڅ ته نه ښکاري دا معجزه د رسول صلی الله علیه وسلم او یو سړی به کوم دي صفات نشي چې هغه بسر کې خبر نه اچولي د ټولو بسرونو کې خبر واچول او لاړ ووت لاړ د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کوړت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په کړکۍ کې راووت سو کور ټکی چې وکړ رسول صلی الله علیه وسلم یا رسول الله لبیک ز حاضر موجي چیزو روزه بارت دم نه تابعداري ګره دي ته چې یا رسول الله خوش په دا د خوب ټیم دی دا بسکه بس ضرورت هم یا رسول الله راوتو او د یمن په لار روان شو دا د شلار د چې دلار به څوک مدینه ته نزي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه انسان چې غل الله ناشنا پور کړی د خپلم د يهودو نصارو منلې وي موږ دې سړی ته حیران یو چې دل لیکل نه ورته دل لوستل نه ورته او د دنیا مشرتیا بده کوله د دې سیاست ته د دې مشرتیا ته د دې جهادونو ته د دې اخلاق ته د دې قانون ته د انګریزانو وسوم حیران دي او په برتانیې کې هغه دې میوزیم غونډه کې جوړ کړي پای کې یو کمره ده او پای کې دا ور کړی دي چې تاریخ غټ کسان الته چې ورننه وزینو اولنې نمبر زموږ د پیغمبر نوم ملته لیکلې دا غوی منیزه تاریخ غټ انسان دی اولنې نوم په بورډ باندې دا غلی کله د نوم دی علاقه کو په تاریخ کې دی غټ انسان تیر شوی د یمن په طرف روان شو خاغه نور بهر ناس انتظار کوي او په دې انتظار دي چې کله به موږ گزار کوو کله به موږ ته اډر کی چې گزار کوي یو کس په دې باندې تیر شو ویل چې لکه سره جمع شي دي سړي دي دروازې ته نشته ما تنتظرون چې لسکو تاسو را جمع شي دا دوی سره نو او نو دې نه دوی دې خبرو هغه ته وی د محمد صلی الله علیه وسلم په انتظار نش وی خبتم وخسرتم تباشي وی څنګه تباشي وی
قد والله مر بكم هغه په الله مې قسم استاسو په دې منځ کې لاړ او استاسو په دې سرونه خوره ما چولې دا سمجي چې هر یو سر باندې خوره پرته وته تاسو نه هغه والله ما ابصرنا مو خو نه درېږي ما وريدو دي شوت ما ته هغه خپل لار ته تاسو دلته ناس ورننه وته دي کور دي چې ورننه وته علي رضی الله عنه یو بل ته وی چې ان هذا لمحمد دغه رسول سلام دې پروت ته وي اصلي مونږ ته دروغ وي دغه چې تلایم دغه د صادروم دغه پروت ته انتظار وته کو د سحر پورې صحیح چې سحر شوې ده خو باسم روزي اج سحر شو چې وي کته علي رضی الله ذلیل شو خوار شو الله وشرمول وته چې شو هغه ستاره ترزوي ماته پته نشي چرته تله خدا ماته پته نشي چرته تله او د صحیح خبر چې رسول الله ته نه ویل چرته زم خدای وته ویل چې زما تب زما پځي رسول الله سلام د خپل کور چې کله پر خودونو دغه شپه ویشتمه شپه د سفر میاشو ویشتمه شپه او د سفر میاش زمو خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل کور پر خوده او تلو د ملګری کورت باغ انسان په چې تلو چې رسول الله ته پته و چې زما د پاره کې څو قربانیان ورکینو په اولنی نمبر کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه د ځان سره مرګ کړو او به دوی دغه د کورنم په شاته کړکۍ باندې ووت چې د مکې نه زروزي او د سحر راختونه مخ کې وځي چې څوک راونه نیسي رسول الله ته دا پته و چې قریش په دغه شي ګرځي او د بلټی د خوازی خبره اولنی لار چې قریش ولا بلټی اغه لار د کم چې د مکی شمال طرف ته ده او د مدینه ته ډایرک زی دوی لازم په دې لار راځي نو رسول سلام بالکل دغه په عکس باندې د مکی په جنوب باندې چې کم روډ دی کملار و هغه طرف باندې روان شو چې هغه یمن ته روان ست تقریبا سیرت کې راځي چې 15 میله فاصله دی وکړه نو یو غر ته ورسېدو چې هغه ته جبل ثور ویل کی خلکو ته سوې نه سبا جبل نور او د دې خپل نوم غار ثور دی دغه زیته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسېدو تقریبا 15 میله بعد او دا یو دنګ غر دی او خطو ته ډیر زیات ګران دي اوس که په ګلاري وتی د خلکو د وټو د لاس د خطو د لاس خو په هغه ټیم کې دي کې سره لار نه او منځ کې کانی پراتري چې په دې لار باندې خطه ګرانی وي د رسول سلام د خپې په دې خطو کې زخمی شو او بس سیرتونه کې دي چې رسول سم به د خپې جوخت نه لګولې د ګوتو د سرونه به لګول چې د خپو چاپ نه پاتې کی دغه د لاس خپې زخمی شو نو په سيزي کې بیا ابوبکر صدیق رضی الله په شاکو نو برابر داغه انسان دی چې الله په قران کې وی ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه ویل خپل ملګری الله د ملګری لقب ورکړي او ملګری صدیق ته صدیق په دی وی ځکه چې د کې صدقي صحیح صدق رښتینواله او دا خبره ساتي ما نه دا خبره ټیم ډیر ورځي خبره نکوم ان شاء الله یو ورځ می اراده دي چې په دې عنوان باندې بیان کوم ملګری او ملګرتیا تاسو زه د ملګرتیا شروط بیان کوم نن سبا ګوره حقيقي ملګری ډیر کم دی ګوره دا یو حقیقت دا هر یو سړی چې تاسو سره دوا سلام کې خان دي رخان دي سیدا ملګری دا نه ملګرتیا ډیر ګران کار دی ډیر ګران کار دی ملګرتیا دا اوس ملګری ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شاکو غرسو کی توخت ولته غار دی فی قمه الجبل اخیری د غرب دی سوکه کی اول ته ورننه وته هغه ته غار ثور ویل کی کله چې دولته ورسیدنو ابوبکر صدیق رضی الله رسول ته یا رسول الله په الله می دي قسمی چې زمانه مخ کې تنیش نه وته سبا مخ کې نه وځه نو کدنه به کې صحیح نو په ما باندې واستانه مخ کې عملو کی نو ته خو به بچ مخ ته یو قوم یو
ملت یو امت ستا په انتظار کې دی په مدینه کې. او مالک سوش سدو مغټه خبره خونه نو دنه ورغه هغه غاری پاک کو نو پای کې سوړی وی نو یو صادری په وګ پروت نه هغه سری کو او دا سوړی په ټوري پټی کړی وي دوه پکې پاتې شو نو باغی کې د خپې د ګوتی کې خو به رسول الله ته رسول الله راضي وي رسول الله صلی الله علیه وسلم ستړی شو پیاده سره اوس ګور دوی سورلې نه دی راويستي او مثلا مخکې راځي دوی سورلې چا سره وي او تاسو وایي دوی پیاده تللی دی هلته نو رسول الله ستړی شو نو چې څنګه کېناستو دش رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سر مبارک د ابوبکر صدیق رضی الله بغیږي کې او چې خودوی دا سر نو یقیني و چې د دې سړي غیږه دی چې د ټوکړي ټوکړي شوی نه نو څوک ماته نشي را رسېږي د الله نه بعد د رسول الله سره د هجرت یو غټ مرګره وي ود شنو د هغه سوري نه بکم کی چې د خپې خودوی چې د شي ولا ټک ورکو نو دا خو انسان ته د تکلیفي کله جوړ شي ټک ورکی او غزان راټینګ کړو نو د سترګو نه وښ کروان شي چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک باندې ولګي رسول الله پاسې مالک یا ابوبکر وسی چې دروش یا رسول الله شي ټکرک فداک ابي و امي رسول الله مور بلار دی بتا قربان څنګه مسله نه رسول الله خپل لاړ مبارک راوغست دغه بغزي ولګول نه هغه دړ چې ختم شو. امام رزین رحم الله روایت راوړی عمر بن خطاب رضی الله عنه چې دغه زهر بیا څه وخت بعد د دې جسم تر واپس شیو وکانه سبب موته دغه د مرګ په اسبابو کې یو سبب دا هغه ټک کم چې غار ثور کې د تور کړی شو دوانه په دې غار کې 3 ورځې پاتې شي د جمعې شپه د هفتې شپه او د اتوار شپه دا 3 ورځې دوی هلته پاتې شوي دي او عبد الله ابن ابي بکر د براتو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ځوان لکو د شپه د دوی سره تیرواله د ځوانانو کم کارنامې به تاسو د رسول په سیرت کې مخامخ کوم دا موسی ځوان دی عائشہ رضی الله عنها وی دا یو د ځوانو ډیر پوها او ډیر ذهین انسان او ډیر زړور انسان نه دی به د شپې چې کله تیار ولګي د مکی ولا به ود شي دی به ووت لا ورنه الته د غوسره به شپه وکړو نو د پښمنی ټیم کې به واپس راغی مکی ته نو بیا به د قریش د مشرانو سره ناس او ځاني بالکل دې چې کړه چې ما سنده اوریدل یو نه سره خبرې نو چې دی به سم مشوره سره خبره کوله هغه به شپې لته ورسول قوم دا وینن او په خواوشه کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه غلام مری عامر ابن فهيره هغه به بيزي غړي ساتري الته ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دې کار لګولو وي ته زمو خواوشه کې بيزي غړي ساته یو خو بدای چې موږ باندې پیسو بل دا چې کله زما د زوی لاړ شي نو په د پسې شاته تر غړي بيزي بوزي چې د خپل قدمونو ورکي نه دې مالته په خوښه کې تاویدو د شپې به وته لاوړ او قریش والا او قسم لیونی کېدو ته نږدې چې د سې چلو شي چې سړی زمون نه بالکل روغ او تو غدري خبرې چې کېده به یو مونږ شو یو به کې مونږ شو د دوی قرارداد اسی دوی پاس کړ نو سحر له ټول را جمع شو او د غیبوت علی رضی الله عنه تړلې او کعبه پوری راخ کړو اول تیرا واستو وی چې شو تر غزوې دغه والله کما ته پته ماته هیڅ پته چې کوم ځای دراوي چا به आवाज کوي د دنه هیڅ مونږ راوځي پرې ده د فائدې کارو کوي لاړو د ابوبکر صدیق رضی کور دغه دروازه زور واله اسماء بنت ابي بکر رضی الله عنها روت د رسول صلی الله علیه وسلم د ملګری لور او د رسول صلی الله علیه وسلم او اسماء د عائشه رضی الله عنها نه مشره ده
او د خور د پلار د طرف نه میندې دوی جدا دي او د زبیر ابن العوام رضی الله عنه خزره او د عبد الله ابن زبیر مور ده سوچته زنانه پلار ابو بکر صدیق ده او خیسوک ده رسول صلی الله علیه وسلم خور عائشه ده رور عبد الرحمن ابن ابو بکر ولا نور نم صحابه کرام دي او خاوني زبیر ابن العوام پاغلسو کسانو کې جنت زیره تور کړی شي غټ مجاهد او زوی عبد الله یو چت صحابي نو د دې نسب او د خپل خپلوان سره اوچت دوی په منځ کې د زنانه ده او د دومره اوچته زنانه و چې دی به د خپل زوی عبد الله ابن زبیر رضی الله عنهما اسبه دي شړو ته بوتو زنګلات ته بوتو چې د دد شي سخت شي به چې کله حجاج په هغه باندې حمله وکړه غ ظالم هغه کعبه سره دغه ملګریم دغه نشاته شو نو لار دی خپل مور ته و د بوډۍ شی او نظرم ختم شو او ته مور وی دشمنان بالکل بهر ولړل او ملګری نه تلی خدا نه مچې په دینه مچې ما به مړ کی بدینه ریګم خو پته خبر کېږم چې د ظالمان به ما سره ظلم ډیر کوي نو تاسو به تکلیف ډیر درسي ناغي وته وی زویا چې بیزاو ګړاله لیکن کې به د سرمنو باسي کار سي او تکلیف ودن رسي هغه په عملو کړو عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه ټوکړي ټوکړي او به د کعبه سره خوا کې جوړن کړو د دې لپاره چې خلک ته عبرت واخلینو د مور چې راوته او خو چې مور به خخپش چې مور راوته نه هغه بچی په ټوکړو باندې لاسونه والو دړندو او دې شي ځوان چې تاسو لیدلې په مکه کې دی علاقو کې لکه څنګه چې دا وې دا خو موږ ته ځاګه خډيري دا خو سره خه مشهوري نو به دا غزنه کوس کو هغه خخ دا غزنه نو په دې وخت کې خو جنې و راوته بهر ته نو هغه ته وی پلار دې کم ذکر دی وی لا ادري والله اين ابي ما ته هیڅ پته نشته چې پلار زما کم ذکر وی ابو جهل خبيث لا سوچت کو دومره په زور کړس ولور کو چې د غوګه غوالي ته کتولې ده او بیت لاب نو قریش ارجنت یو پتا دی کې یو بل اجتماع وکړه او باغی کې دا خبر وکړه چې څومره لاري چې د مکینه د وتو دي په دې لارو بزود سړی به لازم لټو چې چرته تره دا د عزت مسله او چې چا دا سړی راوستو نو غلبه سل خان په انعام کې ورکو سل خان ګور لوی شي نن سبا په دې وخت کې چې گاډي دی هر څه دی بیا سل خان ګور لوی شي چې ډیر ارزان کې کنه ډیر ارزان یو په زره لګي دا ډیر ارزان مو نو شو یو لا کریال شو دوی دا انعام په وخت کې خو چې اوخ ډیر قیمتي وي موږ له سړی راولې کمړی ک ژوندۍ که هر څوک راولې موږ بولې انعام ورکو مړې راولې خوره وړې د زموږ د عزت مسله نو د خلک ټول خواره شو په علاقو کې بعض کسان غاری ثور ته ورسید په دې بحث کې پر رسول په ذکر زیرو په لټون کې الته ورسید امام بخاری دا روایت راوړی د انس بن مالک رضی الله عنه د ابوبکر صدیق رضی الله خبره نقل کړي وي كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار زید رسول صلی الله علیه وسلم په غار کې فرفعت راسي ما جسرو چتکو فاذا انا باقدام القوم نو د قوم قدمونه را تخکار شو او خوشا کې ګرځیدو وموتي يا رسول الله لو ان بعضهم طأطأ کچا په دوی کې خپل نظر کوز کو رانه نو مونږ ویني دای خو رسول الله ابو بکر غلش اثنان الله ثالثهما دو دي درې مې الله دې په روایت کې راځي ما ظنك يا ابا بکر باثنين الله ثالثهما ابو بکر تاغه کسانو باندې سګو باندې چې دوی او درې مې الله سګو ته سوې او دا خبر الله سبحانه وتعالى په سورة التوبه کې ذکر کړی
إلا تنصروه فقد نصره الله. الله کته سو مرسته نکوي، الله ډېر مخکې مرسته کړي. إذ أخرجه الذين كفروا، کله چې کافرانو وسته والله وي د خپل کلین. ثاني اثنين، د دویمو د دوو، یعنی دو کسات. إذ هما في الغار، کله چې دوانه په غار کې دنو. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الله يقول مرګري ته ویلو چې یریګه ما الله زموږ سره دی. إن الله معنا. موسی عليه السلام چې کله دریاب ته ورسېدو، شاته په فرعونیانو بني اسرائیل وته موسی تبادی کړو. ګوره دغه په ملګرو کې او زموږ د پیغمبر په ملګرو کې فرق. څنګه اسلام نه قبول کړ، تبادی کړو. هغه د فرعون لخرې دی او دا دریاب دی بچ کېدو دار کوم ذکر. هغه ته وی کلا ان معي ربي سيهدين، کې دین شي ما سره زما رب دی، هغه بل ارخی ماته وی ما سره زما رب دی. او رسول هم سو وی زمنګ سره زمنګ رب دی. یقین دی په موسی په خپل مرګري ابوبکر صدیق لان او موسی علیہ السلام په خپل مرګرو یقین نو. نو ځکه وی زما سره زما رب دی. ابوبکر صدیق راغلی شو او دا یو معجزه ده. بل معجزه چې دا کسان دغه تر رسیدلی خو رسول هم نه دی لیدل. په دې کې دا خبره ساتي چې بعضو خلکو منګړت خبري نشر کړي، دا غي سند نشته، صحیح سند. وي بدغه ځکه یو کوتر رااله او هغه ځکه جاله جوړه کړه، نه غوړل او چې دلته بسې بعضو یو جوړه راغې. د ټولي به سند خبري خدای دې د پروي چې د الله طاقت بیان کی. وګوروي جوړه راغې، کوتر رااله، زما د الله طاقت په دې کې زیات ښکار کیږي چې ته وایې چې هیڅ هم نه غنخ کاریدو. په دې کې د الله طاقت خخ ښکار کیږي چې نه کوتر وا نه جولا و نه بل سو، خو الله لاندې کړی لکه څنګه چې هغه ذکر کړو. دا ټول کار ګره ده الله، دا ټول چل جوړ کړی الله جوړ کړی. الله سورة يوسف کی یوسف علیہ السلام مبارک وی وَكَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف. الله دا ټول طریقه ګره ما یوسف علیہ السلام لپاره جوړ کړو. دلته ټول کار الله روان کړی. ذکر الله بسورة الانفال کی وی فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. پیغمبر وی تاسو نه دی وجلی دا کافران، دا ما وجلی پاسل کی. رسول سم په بدر کې را بشي، بدر کې شګې سره واغسته گزار کړه، کافرانو سترګو ته لاړه. الله وی تا خاصي وشته او رسول منګو وی دومره لري نه څنګه رسید هري واسترګیت. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ټول مرسته د الله سبحانه وتعالى. نو دا دروغ من ګړت خبري بلدا د دې غر په زیارت کې ضرب برابر ثواب نشته. د دې ته د عبادت په نیت له بدعت دی او چکر لتله جایز دی. چکر له یعنی زمو ګورم چې څنګه غر دی رسول کوم ځکه نه هیڅ خبره نه، خپل تتله د عبادت په نیت زمو خلک ګور عبادت غني او التبیا په هر دغه باندې خپل نوم لیکلی. دی په لازم مدینه ته تلو موږ لاړو کم خندق نوم چې کم جمعات ته التبیا موږ ورلونو هغه زی په کوم ځای کې چې رسول صلی الله علیه وسلم د خندق په ورځ کې دعاګانې وختلې وې د درې ورځې هغه ځای ته برو ختونو په هغه دیوال له پاسه ماغه تصویران وېستي اوسم ما سره موبایل کې پراته د کارنامې زمونږ د خلکو دي چې ما په بل جبه کې سن ولیدلې خو یا پښتو یا اردو وې دغه پلاني ډاکټر سیب له بګي بچي ورکې نه کماله مزرشتي نارینه بچي ولا ورکې او پلاني سیب له بګي بچي ورکې او پلاني سیب له بچي ورکې او پلاني علاقه د کراچۍ نه پلاني علاقه د افغانستان نه او پلاني علاقه د پیښور
او پلانې د پلاني زوی د پلاني زوی د زموږ د خلکو کارنامې دي او دیوال جوړ کړی د سعودي عرب حکومت دی لیکل به دوی کوي بیا وی وابیا د دې وابیا نو دي زدرا دي زده په ډیره دي چې پوری دي نه د چې د دې وابیانو بچای نه کنه د دې ملک نه د غاری ثور به تا خړلې دا غټ غر به دی خړلې والله چې خړوي د دې کعبه سره محبت نشتی په الله د قسم خورم د دې کعبه سره دومره محبت نشي څومره محبت چې د غاری ثور سره دی د دې کعبه سره دومره محبت نشي څومره محبت چې د غاری حرا سره دی د دې کعبه سره دومره محبت نشي څومره محبت چې دوی د رسول صلی الله علیه وسلم د قبر سره دی او وې دي چې د رسول صلی الله علیه وسلم د جسم سره چې کوم خاور لګیدلی ده د الله د عرش نم غوړه ده یو کتابونه کې لیکلي نو که چکر لزی زی زوري نه طاقت نه خطه شي بروي زي خدای عبادت پنيت نه چې موږ بلاړ شو زموږ حضور 2 رکعات خو چرته تللی نه دا 2 رکعات دا خو چرته تللی نه ولاړ به زمون شه 2 رکعات او جاړي و دي چې جاړي چې ته کله الله بزمکه باندې عابد زاهد انسان نه غداري خبي دینه به خو په دغه ځکه جاړي اوخ کې برامات یو جاړي و بس دا ټول دغه ده لکه یو مولا مقرر مشهور چي دي سی ویلو وې د رسول صلی الله علیه وسلم د مور قبر لاړم نو الته چې کوم سکون ماته ملو شه د وې زکابې ته نه وته مغه سکون ماته الته نه دی ملو شه دا خبر ټول د توحید ده چې د الله سره واسطه کوي د په دغه ځایونو کې نه جاړي دله جاړي چې الله ته سجده ولګي دله جاړي چې کله جمعات کې نش دله جاړي کله چې قران وای دله جاړي کله چې الله نه دعاګانې غواړي د غار حرا غار ثور یا نور دي تاریخي مقامات د چکر پنیت وتتلی شي خدای عبادت پنیت نه ها کله چې د دوی د طلب او د لټون لک کمزور شو رسول صلی الله علیه وسلم ملګری ته ویزي چیزو رسول صلی الله علیه وسلم تیار شو ملګریم تیار شو د غار نه راوته سورځي بګی تیر کړي 3 ورځې او دوی د اول نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د اول نه د عبد الله ابن اریقط سره خبره کړي او د اول نه ورغه ځکه مته ستو چې د تاریخ کې عظیم انسان دی کافرانی منی دومره خیر انسان دومره پوه انسان د اول نه هغه پیسې ول ورکړی وی چې ته به مونږ ته لار خې د ډیر پوه انسان په دې شړو کې په دې غرونو کې د تر لارې دي چې معلومه دي او دغه په دغه ټیم کې کافر وګوره د دینه مخکې چې مخکې مسله ته بیان کما د خبره ساتي دینه د ثابت شو چې د کافر نه فائدہ اغستېش رسول سلام د تویل ویل ته براشي بیا او غدوس ورلیم د سره وی اسورلی دوانه د چا سره ولاړ وی د عبد الله ابن اریقط سره ولاړ وی او دوی ته ویلو چې غار ثور سره به ملاوي وونګ الته دی راغه او د شپه ود شي ها د پیر شپه شو ده ليله الاثنين د پیر شپه دراغه عبد الله ابن اریقط او هغه دو سورلی ورکړي دوی له او دوی روان شو چې څنګه روان شونو په دغه ټیم کې اسماء بنت ابي بکر رااله الله اکبر چې خلک رااله په پلار بصیر رااله په رسول سم پس او خوراک راوړل چې د سفر کې دوی ځان له خوري راوړو یا رسول الله خوراک می تاسو له تیار کړی نو د ځان سره دی اوخ پوری وټړی جوزي رسول سمتی سامان خو راوړل خو په پړه خو سره نه راوړل چې باغی وټړو دا موږ څنګه وټړو نو په املا باندې یو کپڑا تړلی او کمر بند وته وي هغه راوغس هغه 2 ټوکړي یوې ټوکړي نه پړې جوړ کو نه خوراکي سورلی ته ځوړن کو او یو ټکی بیا په خپل ملا باندې وته نو دا ورځ نه دغه لقب دی ذات النطاقين دو چیرلو والا هغه د اوچته زنانه ده ابو بکر صدیق رضی الله عنه رسول سم روان شو او د ځان سره دوی عامر ابن فهيرم روان کو عامر ابن فهيره څوک دی ابيزي ګړي چې ساتي دیم ځان سره روان کو
او یو سره بل څوک شو څلورم عبد الله بن وريقط دا دلیل دی یعنی دی لار خي خدوی په دې طرف باندې روان شو زغه تفصیل نظم تاریخ هغه زینم ذکر کړی دومره تورات او کړی دي دومره دی عبد الله بن وريقط چې دا لار چاته معلومه نشي تر دې چې منځ کې وته ابو بکر صدیق او عبد الله بس تاسو ما بس راځي زره د لار سره کو یو زیته به ورسول وې دې زی پور راتلې شي دا غزینه بل طرف ته تاوش بل ته تاوش بل ته اخیری په قباء کې ودرول وې زما زی موري ور ختم شمال تر ورسولای ډیر په انسان ولري د ته معلومي ټول نه دی وسرم روان په هغه وخت کې ناشنا واقعي راغلي دی په لار کې سفر د لارې د نه د غار ثور نه قباء ته رسیده په دې منځ کې ډیر ناشنا واقعي راغلي یو واقعه ته بای کې بیانک امام بخاری دا واقعه راوړی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه وې منګ روانو په دغه لار باندې ماسپخین ټیم شو او لار بالکل خالی و عبد الله بن وريقط په دې لار بوزي ته سوق نشته دا لار د چا په ذهن کې نه راځي په ناشنا لارو باندې تیر کړي چې بای غالبا خلک نزی کې سوق کی زم نه غبره د پشان په انساني لار بالکل خالی و هیڅ څوک نه ښکارېدو نو یو ګټه ما ولید لري نه او د دې ګټ یو مزدار سورو چلته نور نه لګیدو یو مو چې دلته ودرېږو یو سید ودرېدو زه اول کوشم د رسول صلی الله علیه وسلم غزه برابر کو خپل لاسو غزه می تیار کو د رسول صلی الله علیه وسلم چې رسول صلی الله علیه وسلم دلته ودش او یو صادر را سره ونو هغه می په دې ځی باندې وغوړو نو رسول صلی الله علیه وسلم لاستې موت چې رسول الله ته ودش یا رسول الله زما ز چوکیداری کوم کچرته حالات دي سې کیدو چې مناسب نه ونو زبتاره پاسو وخت به غم ودش رسول صلی الله علیه وسلم ودشو خو کې یو عظیم انسان ناشته یو غټ چوکیدار د رسول صلی الله علیه وسلم ناشته کې دې نشي چې دې ژوندې وسوک دی را ورسي قبارام رسول زم خوب کو وی رسول سم دو وی زید خوب شاکی ګرځیدم حالات می کتو یو طرف ته بل طرف ته سوق را روان دی کنه را روان که سوق را رواني چې زم مخ کیږي نو که گزار کوي چې په ما باندې کوي اول گزار مې دې کې یو کس ولیدو چې هغه سره بيزي ګډي ویو دای سره ولي وی ما وته چې تاسو کې لمن انت یا غلام ته چای وسو کی یاد کو په مدینه والا کې او په مکه والا کې خو د چا نومي واغستو چې زه دا غوي کسم وی مو دي چې ویزو کې د پېشتي کنه وی چې اوشتي وی مو دي چې را باندې کې موږ لګي وی چې دربک راوسته یو بيزوي وی مو دي چې دا غولان زوله پاکه کده ویختونه د خاورونه دې دا غټ انسان دی دره پاره ته پیدا کوم او دغه وي زمونږ نه خبر چې د سوق سبحان الله د اوس دې ټیم کې د دې انسانانو سره ولاړ لسه یعنی زم چې دا خوش قسمت او چې لیدلی خو یو هغه انسان چې د زمکه په مخ باندې غوړ انسان دی او دوی ماغه انسان دی چې د پیغمبرانو نه بعد د زمکه په مخ غوړ انسان دی او دوانه نشي وی پي چې موږ ولشل او ما سره د سرمن یو لوخه و باغی کې مواچول یخمی کړو هغه چې رسول صلی الله علیه وسلم ولا پي ورک ورله چې رسول الله ته چې یا رسول الله پي وي به مې چې خوب خرابې خو دې خپل خوب نه کوي ګوره غاری ثور کوم دی وی خناس دلته دی وی خناست دا چې الله ول دمر اوچت مقام ورکړي زه اکثر دې ملګرو ته دا خبره کوم چې د هر مسلمان په ځل کې درځي چې دغه وخت کې زوي خل چې کوم موت اوی د ابوبکر بوشن کار کولې شو نشو کولای موږ لایق نه دغه وخت نه زموږ د خپل وخت برابر دي دا برابر دي د ټک خطا دینداري باندې کار روان کړي هغه خلکو خبرې اخو دا خلکو خبرې چې الله په قران کې وایي چې رضي الله عنهم ورضوا عنه الله رضی ده غوی نه غوی رضی ده الله ده غوی خبرې دا کار کوله مغویش
او ما تاسو ته واقع ذکر کړو راشي په سیرت مدنی کې چې رسول سم یو شپه کور ته راغی سخت ستړی او د جهادونو ورځې وي نو رسول سم په زړه کې دا وکړه څوک چوکیداري وکړي نو دغه ټیم کې د اسلحې د خوځېدو اواز راغی رسول سم एकदम پاسې دشمن به رسول سم ته څوک وي رسول الله سعد ویسه کې دلته یا رسول الله ستاسو چوکیداری ته ولاړم عائشہ رضی الله عنها رسول سم هغه ورځ دې خوب کړی چې خناره ما اوریدلې مطمئن و بالکل دلته ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورغه پیرو پاسو منانه ویني پاسو په خپل رسول سم را پاسې دو مولوی وبور کړي وبم ولم یخي کړي وي او به وس کړي بیا مولا پي ورګو چې رسول الله پي دي تازه پي وی رسول سم پي وسکل خمور شو وی به ماته چې تلو وخت نه رس مو ته رسول الله تلو وخت ده بس ته انتظار وې زه چیزو یو دا واقع نشنا واقع راغلی یو واقع دا راغلی دا په دغه لار باندې چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه کله با د ابوبکر د رسول صلی الله علیه وسلم ته کله به مخکې ته کله شاته کله مخکې په دې منځ کې وته دغه وی د رسول صلی الله علیه وسلم ابوبکر داسې طریقه کې وی رسول الله شاته روانې ما چې شاته روانې څوک ملونه کې ځل کې مرشي کې د مخې نه څوک راشي مخکې شم بیا مې ځل کې راشي کې د شان څوک راشي یا رسول الله یو امت سره انتظار کوي په مدینه کې او زه یو سړی مکمل شم زما خبر او بدیزي باندې ختم شي خو ته مخکې ستاره سیده ډیر لازم دي ته د خلک په انتظار دي او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د پیجن د کېدو بم لکه خلکو وو پیجن بل د رسول صلی الله علیه وسلم په عمر کې زیات ښکاري د عمر کې کم دی خو د به زیات ښکاري لکه چې په لارې لیدلو خبره به د سره کوله د سره خبره نه کوله د رسول صلی الله علیه وسلم نو په یوځي کو سره یو کس ملاو شو چې یو بل سره په خیر مخیرو کوي من هذا الذي بين يديك ودا څوک دی چې د مخ کې روان دی وی هذا الرجل دا سره ماته لار خینېغه داغه دا مطلب چې ګور څه خبره وته دا مطلب چې دوی ته لکه د دې لار خي خود دا مطلب چې لار د جنت ماته دی خي ناغتی لا یو بل واقع چې ناشنا واقع راغلی و د سراقه بن مالک غبطه سوریدلی مشهور واقع سراقه بن مالک وی چې د خپل قوم په یو مجلس کې ناسومه بني مدلج مشهور قوم او د باغی کې یو سړی راغی من په مجلس کې ناسو ودر د خبره شروع کړو چې یا سراقه وی دوه کسان ولید دوا خو ماتم اقا محمد صلی الله علیه وسلم کاری او عملګری دی بل څوک نه دی خلک چې بسی ګرځي ټایم وې بل څه تذکرہ کوله تبسم ګرځي مات عقد وانه کاری سراقه وی چې ماته پته ولګی چې دا قدولی خو دوی ته مسونوي نو ما جنن هغه باندې مړه هغه دلته سکه او چې کله دې سره خلک غلی شو ز پاسو د مجلس اوته خپل وینځي ته وی چې زماغه اسماء لرو بسه او زماغه غشي او نيزه غر سمال راک وی غر سم روستو د کور نه په شاته لار راوته او د نيزه او د ارسم په ټکړي سوکرانه خبر نشي په خپل اسماني کېناستمه او روان شو په دې لار کې زوی د اسنه ولیدمه البته رسول صلی الله علیه وسلم د نږدې کېدو نو دې اسنه استوبو عزت کته ولیدم نو عزت پاسې دمه نو ما سره غشي پراتو نو دا غینه ما هغه دوی په غشو باندې قسمت معلومه وکړه موږ په تفسیر کې ذکر کړی سورۃ المائده کې الله سبحانه وتعالى دغه حرمت بیان کړي نو دی غشو کې ما چې غشي رو بسم چې دا قسمت سوی چې مخکې تل خدي کنه دی ښه نو هغه غشي رو خطو کم چې زمانه وخو دا زمانه خو ارمان چې ما منلې وې د غشي خو مې نه منل روان شوم نږدې شوم د دوه کسانو ته رسول سلام قران وی او شاته نه کتو پس ورلی باندې سور قران تلاوت کو ډېر خوږ आवाज کو شاته نه کتو او ابوبکر صدیق رحم هغه بس شاته روانو او په مخه شاته کتو نو بالکل نږدې شو مچ زما د است مخه ته دوله سونه د په دې زمګه کې خښ شو
بالکل منځ ته ورسېدو رکبتین ته ورسېدو زنګناو ته ورسېدو نو عزت یې مرولیدم ډېر په مشکله باندې د دې اس دغه خپې یا دغه لاسونه دته موږ راوویستو او چې ما راوویستو د ځمکې نه نو د هغې سره یو غبار یا دوړه یا لوګې د اسمان طرف ته داسې راووتو بیا مې غشي راوغستو چې د غشو کې معلوم کم چې څه چلو کم نو یا هغه غشي راوختو کم چې زما نه دی خوښ وی ما ته پته ولګېده چې د دوی سره څه نه کېږي نو ما ورته اواز وکړو چې تاسو نه امان غواړم نو په وخت کې به داسې و چې زه د څه نه وایم امان غواړم تاسو نه تاسو ته هم څه نه وایم هغوی ودرېدو په خپل اس باندې سور شوم د هغوی خوا ته ورسېدم وی زه روان وم او په لاره کې ما دا سوچ کوم چې د دې سړي دا خبره به راښکاره کېږي او د یو غټ انسان به ترې الله جوړوي ځکه چې نن چې کوم کار وشو ناشنا کار وشو وی زه به چې ورسېدم وی ما ورته چې زما پلانې پلانې نوم دی او ستا قوم ګورې ستا باره کې سل اوښان انعام یې او خلک د پسې ګرځي ګورې او بیا ورته ما وویل چې ما سره د سامان دی د توخه د ځان سره واخلئ په سفر کې به ستاسو په کار راځي وی دومره ډېرې خبرې ورته ما وکړې خو هغوی هېڅ هم ونه وي صرف یې دغه وویل چې زموږ خبره پټه ساته زموږ خبره پټه ساته وی بیا ورته ما ویل چې نه یو پاڼه کې ماله ولیکئ چې موږ امان درکړو نو رسول صلی عامر بن فهیره ته وی نو هغه سره د سرمن یو ټوکړو نو په هغې باندې ور لیکل وکړو بیا رسول صلی الله علیه وسلم روان شو قوم په دوی پسې ګرځېدو او سراق بن مالک سره دا واقعه راغله په یو روایت کې دا راځي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه په منځ کې رسول صلی الله علیه وسلم ته ووی یا رسول الله څوک را روان دی کوشش ډېر کوي چې راورسي رسول صلی الله علیه وسلم خبر وکړه لا تحزن ان الله معنا ابو بکر یریګه ما الله زمون سره پرې چې راځي سبق سراقه واپس لاړ خپل علاقې ته نو وی کته چې خلک ګرځي پر رسول صلی الله علیه وسلم اعلان وکړي خلکو زه وګرځیدم په غسړی پسې خمه وکړو خو په یو ځکیم نه ملاوي کی یو ځکیم نشتی سبحان الله د وتلې سحر لا په دینیتو چې زه ونی سما او د شپې بیا د غوی دفاع کوله چا به ته پوښتنه کو سراقه سره نشتی اخو شالاقي زما زارش نشو زه به دمو وګرځم تاسو به څنګه پیدا کی نو خلک به واپس شو سراقه په سړی د مشر سړی د همي دروغ نشي ویل د بګرځیدل د د لاس الله سبحانه وتعالى خپل پیغمبر څنګه مرسته کوي چې د بخلبانی دنیا کې سنت واپس شو په دغه منځ کې یو بل واقعه هغه د معبد الخزاعیه راغله ده معبد الخزاعیه واقعه په دغه ذکر راغله د ډیر زوره خزه او مشره خزه او په خپل خیمه کې بخ کولا او ناس ته بهر او چې څوک به تیریدونه غوله به چې خوراک څخه ورکو د ښه عادت په وی کې وو او یو ښه عادت د جاهلیت په دور کې په خلکو کې لو چې میل مستیا به شرف ګڼو اوس مسلمانان چې ته ورخکاره شي دې بل لار ګوري چې مړی که میل موزه میزان لغری دنه بوز د دورې لو پیر وړیو به بوله چې په خیر دورې له زره ورکنه سبا روپی خټ چته چلی الله دې دې خو نه مونږ ساتي دا معبد بهر ناستو چې څوک به تیرېدو هغه له به خوراک څخه ورکو د دوانه ابوبکر صدیق او رسول الله صلی الله علیه وسلم خدلته سوال لازم همیشه په سیرت کې راځي دا دوانه نور نه ذکر کی ولي واقع د دوی دا مین پوینټ د واقع هغه د قدودي نه د نور وسره نه ذکر کی لکه موسی علیہ السلام او خضر او د غوی سره یوشع بن نون مو خو د یوشع بن نون تذکرہ نه راځي الله غدوانه ذکر کوي د دوانه ها دوی ورلو چې څنګه نه ورلو وي تاسو سره سشتي هغه ته موږ سره حالات خراب دي او سوکړه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بيزي ته وکړو ولاړه وا خو سم کمزوري وا او د بيزو د کندک نم د کمزورتیا د لاسه پاتې شي رسول صلی الله علیه وسلم دیو بارے کې څه په دې کې سشتي کنه
ناشنا سړی کوم بيزي چې زما خاون بولی به یې څه نشتی دا وینه د کمزورتیا د لاسه پاتې زه ګرځېدې نشي بدی کې بس صحیح رسول زموږ ته استا اجازه ته په ولا شو اجازه ته وي بدی کې صحیح کپې پکرالو جویس کې تاسو به موسکی موږ به موسکو کرالو استا مخې ته رسول صلی الله علیه وسلم غلان زدي چې لا اسراخ کوو د الله نوم واغست او دعای وخت د برکت او داسې غره ډکی شوې د پيونه او پي غوي لشي او سکیو رسول صلی الله علیه وسلم وسکل او سمي وسکل ابو بکر صدیق لره وسکل او سمي وسکل او بیا غي وسکل واغه الوخه وته هغه وته بالکل ډک پرې خوته ویدل ته پاتې چې دوی څنګه لاړو ابو معبد راغی د دې خاون او بيزي وسره دي کمزوري جواب ګرځېدې صحیح نشي چرالو نه الته کټوي او لوخه ولې جواب د پوي نه ډکت وې دي کې د پوي د کم جن راغلي او دې بيزي کې د دوی بدحل نه چې دي پیسې نه هغه وته وی په الله مې قسم یو سړی تیر شیخ ډېر برکتی انسان كان من حديثه كيت وكيت اكيدا چلو اكيدا چلو ومن حاله كذا وكذا وحال ديسي وديسي ابو معبد ډیرو خیر سره ویلو د ما تحقق کاری قریشي بسی ګرځي دغه سو هغه سړی دی خو د معبد نور صفات راته بیان کړي څنګه او دا صفات موږ تاسو ته ان شاء الله پر روان درس کې بیانوم چې تاسو زړه کې مې شوق پاتې شي معبد چې د رسول الله سلام کوم صفات بیان کړي تاسو به ته حیران شئ دا ولنی پیر د پاولنی پیر کې چې د کوم صفات یاد کړي د رسول الله سلام چې دغه جسم څنګه او دغه خبرې څنګه وي دا ان شاء الله پر روان درس کې د الله په توفیق سره تاسو ته بیان کوم او بیا پر روان درس کې دام بیان کو چې رسول سلام قباء ته څنګه ورسېدو د قباء او د قباء ولو خوشالیانی څنګه رسول سمال ته د مسجد قباء بنیاد کې خود اولنی خطبه رسول سلام په کمزې کې وکړه د جمعې مدینه ته څنګه ورسېدو مدینه کې رسول سم د چا سره ډیر شو او به د مسجد نبوي بنیادونه څنګه کې خودو دا هغه سیرت ته چې مسلمان پسې تګي ګرځي چې دا به کله اورم او څنګه به اورم الله سبحانه تعالی دې موږ له وګد او برکتی ژوند راکړي چې دې پیغمبر د سیرت بیان کو وایو به په عمل وکړو او څنګه چې الله سبحانه تعالی موږ په دې مبارک جمعات کې وځي کړیو د قشن د الله سبحانه تعالی موږ د خپل خو پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم سره په جنت الفردوس کې یوځي کی هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.